وعلیکم السلام ورحمت الله. سوال دا دی چې د اوښ په غوښه باندې اودس ماتېږي که نه؟ دا ښه سوال دی. اصل خبره دا ده چې سړی به خپل ذهن قرآن حدیث ته تسلیموي. مؤمن سړی به چې کله هغه ته قرآن حدیث صحیح سند سره حدیث ور ورسېږي نو بس مني به، که د ده په رواج کې وي که نه وي، که د ده رایه د هغې موافقه وي که نه وي، خو قرآن حدیث سره به خپل ذهن برابروي. نو صحیح حدیث کې دا راغلی د امام مسلم رحمه الله د جابر بن سموره چې د الله رسول نه صحابه کرامو تپوس وکړو انا توضؤ من لحوم الغنم، کله چې موږ د ګډو بيزو غوښه وخورو نو اودس به کوو. قال د الله رسول ان شئتم که خوښه مې وي کوئ که نه مې کوئ، یعنې اودس پې ماتېږي نه، هسې مستحبه ده که کې وي که. اول د اسلام کې دا ضروري وه چې په اور به کوم شی پخ شوی و نو چې اوبه دې خوړه اودس به دې کوو. بیا وروسته دا مسله منسوخه شوه. کان آخر الامرین ترک الوضو مما مست النار، اخرنۍ خبره د رسول الله دا وه چې بس اور باندې چې کوم شی پخ شوي هغې اودس نه ماتېږي. هسې که سړی کوي نو ودي. بیا صحابه کرامو تپوس وکړو انا توضؤ من لحوم الابل، آیا د اوښانو غوښه چې وخورو اودس به کوو؟ نو قال نعم، د الله رسول وی او بالکل د اوښ غوښه چې دې وخوړه کې وې. د هغې وجه دا نه ده چې په اور پخ شوې ده، په اور خو هغه هم پخ شوې ده، هغې کې وویل چې نه لازمه نه ده. دې کې یو بله وجه د الله رسول ته معلومه چې څه وجه ده. غوښه کې به سختوالی یا به پکې ډېر ګرموالی حرارت به پکې، په هغې موږ څه کوو چې څه علت یې خو د الله رسول وایي چې د اوښ غوښه دې وخوړه نو اودس به کې. اوس به دا اعتراض سړی نه کوي چې ولې، ځکه د الله رسول ته خو سړی ولې نه شي ویلی که نه، نو کې به. بل حدیث پکې د بره بن عازب د امام نووي راوړی دی. سئل نبی وسلم، د نبی وسلم نه تپوس وشو د اودس د ګډو بيزو د غوښو نه، الله رسول وی لازم نه دی، وی د اوښ د غوښې نه وی اودس به کوئ، په امر به، نو امر یې وکړو چې دې نه به اودس کوئ. امام نووي دا شافعي المسلک دی چې د هغه رایه دا نه ده، مذهب یې دا نه دی، خو دلته وایي چې وهذا المذهب اصح دلیلا، وی دا مذهب چې کوم دی که نه چې د اوښ په غوښه باندې اودس ماتېږي، اودس دې کول پکار دی، وی دا ډېر صحیح مذهب دی. وان کان الجمهور بخلاف ذلک، اگر چې جمهور وی د دې مخالف دي. جمهور یعنې عام علما وایي چې د اوښ په غوښه اودس نه ماتېږي. نو ډېروالي له څه اعتبار نه وي، نو دلیل له اعتباري ولې پرې نه ماتېږي، هېڅ دلیل نشته. او په ماتېدو یې دا دوه حدیثونه دي، بلکې درېیم بل هم شته دی پې، دا د امام احمد رحمه الله مذهب دی سره د اسحاق نه، اسحاق ابن راهوی، او دا صحیح خبره ده. اگر چې موږ کې دا معروفه نه ده، موږ کې دا مشهوره نه ده، نو ضرور خو نه ده چې موږ کې یو شی مشهور نه هغه د دین نه وي. موږ کې ډېرې خبرې مشهورې دي، دین نه دی، ډېرې موږ ته نه دي معلوم هغه دین دی. نو د اوښ په غوښه اودس ماتېږي، وجه څه ده؟ وجه الله او رسول ته معلومه ده، او چې اوښ غوښه دې وخوړه اودس به کې. الله اعلم.